ابو عبدالله جلال رحمت الله علیه وایي چې ما د یو ښایسته څیرې خاوند ته وکتل، حیران شوم او ورته د کتلو لپاره ودرېدم. جنید بغدادي رحمت الله علیه زما خوا کې تېرېدو، ما هغه ته وویل یا شیخ داسې ښایسته مخ به هم په دوزخ کې سوځي. هغوی ما ته وویل چې دا د نفس او د شیطان د دوکې یو جال دی چې د ځان طرف ته دې راکاږي. یاد لره چې دا کتل د شهوت دی، د عبرت نه دی. که ته د عبرت په نظر څه ته ګورې نو 18,000 مخلوقات دي، په هغه کې کوم یو ته وګوره. دا نور هیڅ نه دی، یوازې دوکه او مکر دی. ډیر زر به د دې کتلو سزا وویني. جنید بغدادي رحمت الله علیه دا خبرې وکړې او لاړو. د همدې لیدلو اغیزو چې ما نه قرآن هیر شو. تر ډیر وخت وروسته الله ته په زارۍ او جړا سره مې بیا قرآن یاد کړو. بس اوس هیڅ شي ته هم په ځیر ځیر نه ګورم.